نو تاسو زمانه خبر شئ چې ما د موټرسایکل ټینکۍ ډکه کړې ده. لکه ګل پاڼه خو بیا راله. ته خدای مسلمانه تم پکه مه کړې دا ګلپاڼه به داسې دا خو سمه کیجې خره ده کم څه په سترګو لیدلي دي خو بس هر چاته ګلپاڼه کې تاسو خو دې ته کیجې خره وایې خو دا نه ده د دې راخپې چې یو بل سره جنګي را جنګي که نه نو دا مې په دې اړه کې داسې ارې راخکي ارې تاسو د ما د زړه نه څه خبر یې زه خو یم زما په ځای لاړ شئ ما له دا رشته وغواړئ که نه دته راشه علم پسې دی او سید علم پسې دی یو د لوګي مري او بلې سر ته پراټې پخوي دا خدای مسلمانه دی دونه غټې مهنګایۍ ته وګوره په دې کې څوک ودونه کولی شي پېټرولو ته وګوره پېټرول کم ځای ته ورسېږي تیمان میمانو کار زما دی خو ما له واده وکړې ما له به ماښامه پورې واده کوې که نه زه نه ځم یا د خدای مسلمانه په ځان راته څه چلو نه کې ما له به واده وکړې لکه تا دته زموږ د حالاتو ویلې نه دي موږ هم ودونه کړي دي نو تا پلار کره وشړلې یو ورځ د خدای مسلمانه که مونږ ته چا ویلې وي چې بایي داسې حساب کتاب د قسم په خدای که مونږ کوو نه ما له که کوې ما له به هم دا جینۍ کوې خیر دی که خپې کږي دي واده کړو والو نه وي لونډان خبر نه شو نه ما له به واده کوې حضرت ولی داسې کار دی اوس دې سرکوزي سره به څه کوې د ده ما ته پته ده پوه شوې که دا واده دې دله ونه که که نه قسم په خدای چې تښتي یا به لاهور ته تښتېدلي یا به پینډۍ ته او نه ورسره موبایل شته بیا به ورپسې کوم ځای ګورې خو زه چې ځو پینډۍ خو راته نه ده معلومه خو کېدای شي چې لنډۍ ته وتښتم د لنډۍ لار راته اسانه ده داسې کار دی وروره مه پینډۍ ته تښته او مه لنډۍ ته تښته ځو او هغه شاه ولي کاکا سره خبره کوو خو تر ماښامه پورې ټایم راله راکړه دا به دې په موږ غټ احسان وي هغه سره وکړې خو ګوره هغه سره مشروط غونته دی که څه وایي راوایي نو ورته وایې ګوره دا کیجې خره به درنه داسې بوځي داسې کار دی که نه چې ته مونږ له ټایم راکړه مونږ پوه شو زمونږ کار پوه شو کاکا السلام علیکم وعلیکم سلام خیر علي بچي کاکا تا پسې خو مونږ په ګرځېدو دا ټول کلي چاڼ کو خیم ماتې شوې او ته دلته کې لګیا یې بیزو له څانګې کې خیر شه بچي کاکا زما نوم ګلبدین دی او د ده نوم شاهبدین دی او دا شرم لوښی دی پوه شو مینې راته خلک وایي مونږ د نرشک نه راغلي یو کاکا ستا د لور رشتې پسې راغلي یو که د خپله لور دې زمونږ دی شرمېدلي له راکړه که نه نو د هغه رومره احسان به دي راباندې بچي نه د هغه دی په سترګو ړوند دی هغه لوی بلا د هغې خرچې خو زه نشم برداشت کولی دی به ورسره څه کوي ما کو دې شرمېدلي له تا هغه ورکړه نو مونږ به د شرم نه بچ پوزې له یې راوستې مه پوزې غوږونه یې راله وخوړه واده او تاسو کرئ جینۍ خوښه شوې نو بچي بس زه به په هغې بلا سره مشوره وکړم بس تاسو خوښه یې بس ټیک ته کاکا ته هغه بلا سره نه رښتیا هغه خپلې لور سره خبره وکړه او مونږ به سبا مازدیګر راشو صحیح ده خوښه مې ده بچي خوښه مې ده تشو پیو کې به راباندې چیس کې بالکل بچي بېځای لنګې دي ښه او شکر الحمدلله کالي ښه ډېر شي دي ښه د زرګر دوکان کې کېږي به انشاءالله ښه دا ما ته څه لیونۍ غونته ښکارېده یاره ټول څه لیوني غونته کړي یې لکه ګلبدینه د خدای مسلمان ما ته خو دا کاکا هم د ده په شان روغ لیونی ښکارېده ځکه چې ما ورته څنګه د رشتې خبره وکړه که نه ډایرک هغه وې زه ټیک ته زه پې هغه بلا سره نه رښتیا هغه خپلې لور سره خبره کوم خامخا به وي هغه پروډکټ 1800 روپو ته ورسېده او غوړو ریټ تپوس دې کړی دی پټرول خو ډه میلاویږي نه وخت چې کم دی دړې اوړه د هغې لګي هغه پتنګ دی داسې کار دی وروره اوس هم در سره ټایم شته تر سبا مازدیګره پورې پې ښه سوچ وکړه او د خدای مسلمانه د دې جینۍ نه وړه غورې تروله ډېره ګرانه ده او قسم په خدای چې بیا به ستومانه خی تاسو ته خود به مني بوجې ښکاري ما له د هغې هغه تش دي ډنډ ډېر دی بس بیا زه په غوړو پتروله څه کوم داسې کار دی زما ما له واده کوې زما واده کې مطلب دی بس ټیک ته شابدینه داسې کار دی که نه چې دا سکه ماته د مجنون د ترور زوی ښکاري یوې دې ځان په خپله په غم مړی سبا که خیري به ولوم دا جینۍ کوو راځه یاره کاکا دا راته ووایه چې اجنج والا به څه ټایم راځي دا خو 11 بجې شوې زه به کچرو ته ځم زما هلته یاره یو کیس دی به هم کوم یاره بچې ما خو ته په کم 11 بجې یادې کړې وې خو څه خره غونته کېدي چې ته په خرو به راروانې بل د پټرولو مسله هم ده که نه چې ته هغه خره راروان نه شي هغه مېلمانه هغه السلام علیکم کاکا وکیل صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه چل دی کاکا مېلمانه ښه راغلي بس سلامونه باندې زه بیا اړه خولې له راولم
او سلامونه مو کې ډیر نه یم کاکا نو کینه سم کینه سم نه او کنه ګیړه کې باپ ما دې سنا و وا مولوی صاحب دې نه دراوستي دا مولوی صاحب خو د غیر بڑا غلام رسول دنیا و پات شي و نه جنازې له مولوی وکیل صاحب را وستره کنه بس وکیل صاحب لا خره وکیل صاحب ډایرکټ کاته کا ډایرکټ بس غم مکه اور سمه تیار دي صرف ستاسو دراتلو انتظار والله کس شي پاتې او کنه وکیل صاحب ما خام ته یو 12 غنټې پاتې زماړه نه او دا سبا کې جناب شرمې څه ځان سره وسته بم چرته کور پریږو کنه دی خو په ناړو نه رامنې کېدو د خو پړی شلول پړی او زه سم خوشاله یم ما له اوس نامې راولي بعد د خوشحالي چې کوم د زمونږ نه لیدل کېږي مو چې د سوپ بداشي اوسې چې کاکا ته چې مټیای دې نه دراوړي د خدای مسلمانه یاره بچي بس غریبی ته تاسو ته پته راځي دا کار په خوشاله دي دم خبره مړه کاکا نو د موقع خو به خیر دی او پاو مټیای راوړې وکنه په دې ویل مو بزان سره ډبې بم راوړو چې ترماس چې هم راوړو په شرمونه دی شرمولو جنجواله تا دی خو چې دې مرین نه څه مړه کاکا خدای مسلمانه راته څه کې خر دی خدای دې پوي کا مړه دا خو د خټ کې نو شرم دا مسلمان ده څه کې دا څه شرم دوه را پسې را وستره یاره وکیل صاحب خدای ته وګوره دا کاکا پویا کا کاکا ته زما خبره وره لګو دی وکه تا کوم دې پاتې کیږي د خدای مسلمان وکیل صاحب زر دا شی بیانوا ها تاسو دا میلو وروا تاسو وره بس د کاکا دوره شرایط نشته سي معمولی شرایط دي موږ موای چې بداکار د دین اسلام د دایره کې وشي بس خبره ختمي کاکا ستاسو چې مفتي شی بیان کستا په رضا ده یاره بالکل بچي بس تاسو خو یې غواړم ته وکنه ملمنو د کاکا د وړې حق مهر کې لومبني شرط دا دی چې دوه کاټنه وړي ورګه غوړي وای مخکې وای وکیل صاحب ورپسې چې کوم شرط دی داسې شرطونه خو ډیر دي او دا مین شرط ته وایم دویم شرط دا دی 25 لیټره پېټرول یم وکیل صاحب قسم په خدای کنه چې دا پېټرول به د سره درکې پېټرول د خدای سره نه تیارېږم نه کاکا لور دې دل درځم نه دا پېټرول بدل نه کاکا څنګه به ته لري کې دا ګوره خلک چې په دې لور باندې دونه مهینه کنه نو زه خو ما ډوته سلا دا دې چلو کې وکیل له ورکه دی لګ مالدارم دی او د امي خماته نه د قبوله دی وکه به څوک پېټرول دغه کوي غته چې براته خبره کوله کنه چې د دینه وړه دی ما اوس پیژندل څنګه نه بل جاله به ورکم کاکا ته خبر اول خبرې چې ولا راشه زما خبر وره تاسو کینه کاکا لګ اطمینان وکړه کینه زه دا مسله خلکوم کنه د دې وکیل زه دا خبره را باندې کرانه ده د وکیل زه دا مخ را باندې کرانه یاره مله دې قدر کني د یوې روپې نه تاسو کینه خصي کینه زه دا مسله خلکوم ورکم وکیل صاحب چې دې په نه درځه بل جاله به ما ته ګوره لګه گزارت ته ګوره دی شرمون راغلی اوس په موږ متر نه و بس کنه یار ته ګوره ما ته ما دونه پویګلی ګوره شي مکوا د ما خاطر وک بس وکیل صاحب ستاره مخ را باندې ګران دی مړه کاکا ته د لور نه سم ګل پاړ جوړ کړی بس دا ونیو باندې ولې ته ځان سي زور دغه کې دا شي په موږ سره ډان کې بس کا چپ شه درانه خدا ولې تعالی دل نه ده سر او کنه بس چپ شه کاکا بس کار دل زغه ملګرو تاسو له ګوره زدا کیسه سمومه لګ ور تاسو لګ خیر د خاطر د کاکا وکي غریب سړی د موټر سایکل وسره وډار د پېټرول پکې نشته نو دله سنا څه وکي کنه زه شي لکم خیر زه لګ دا شي را کوم کاکا خیر شي بل کم یا زما ته بار زبر سره پېټرول سو منم ده ها ملمنو داسې کار وکړو د پېټرول د 25 لیټرونو چې کم دینو دا به 15 لیټره کو 15 لیټره به تاسو ورکې مسلمانه کاکا دا شل بدل زه درکم دا شل لیټره دی په ماشو ای به خیر دی مال د دې پیسې مراکاو د دیني کا صحیح ده بچي به دا نور چې کم سيزونه دی هغه تاسو ته ماسي موي نو دا چې کم دینو دا د لاټین باتی نریشه کاکا دا وړه ماشومه چې کم دا تا قبوله ده دا ما ته په سر سترګو قبوله ده او بغیر د دې ګوښتونه بس ګوره ملما تا ته چې کم دینو دا وړه قبوله ده په سر سترګو قبوله ده تا ته قبوله ده په سر سترګو قبوله خدای لاټین باتی به مونږ کرانه راځي قبوله ده ما دې مبارک شي تعالی مسلمان وکیل صاحب نه را لماته په داسه په جوړه ظالمانو هغه شل لیټره پېټرول ما د خپل جیب ورکړ بیا هم تاسو ماما اوس کې دیم را باندې هسپتال ته بوله دا خرجي به زما ما هي بعد دې غم خدای خلاص کې پتی شکر بس وکیل صاحب الله خوشاله ک قدرمن شي خا پتا به بیا پیاله چې د جمی ګوس کا مخه زه ان شاء الله ما دا د نکاح کاغذونه دي دا بیا په درس کچرو ته دا بدل زما کې پیرو بچی چې ته صحیح ده نه څنګه چې دې بلانه خدای پاک بیغه مخلوق زما چې دا چې لیله سرانګي حکم شو
په داسې وخت کې مونږ واده وکړو چې هغه پټرول هم دونه ګران شي هغه خرې والا هم رانغی کني په خره مې بوتلې تا به زما د باچایۍ اراده ورلیدلو زه چې پې ورځو ګلپاڼې کور ته خو لا ډېر مزل دی خو زه یم چې د خپلې مخ دې ووینم په تاسو ډېر زیات مینوم ته چې به روانه وې لکه د ښارونی که نه زه ستا په دې چاټ باندې ډېره زیات یم مرګه چې دا مخ درله لږ ښکاره کړمه وایي دی را دې څه شپړه ښځه کړې ده زه خو پکې نه یم